د ظاهرشاه شاهي واکمنۍ پر مهال موسی ته دا سړک په شنه زور تیر شوی. ولسونه یې اوس څه نڅه بیداره شوي او د دې تانګ سړک د پراخوالي غوښتنه یې لومړیتوب دی. منګال ته خو د دغې سړک یوازې دومره زیات مشکلات دي چې حتی 2 موټر په ښه اصولو نشي تېرېدی. په تېرو 20 کلو کې منګال ته په دغه سړک نه هېڅ کور نه دی شوی. تاسې په وینئ په خپله چې د غلانګ پال دی په د 20 کلو کې په د حکومت چې کوم تېر شوی دی په هغې یو پال د منګال یې پوره نه دی جوړ شوی چې په دا سړک نهان پکتیا سره جنخیل ولسوالۍ دا ټول سره نښلي په د یوه سړک. د ژوندانه د نورو اړخونو ترڅنګ دا شاتګ هم معمول ګرځېدلی تر څو 2 موټر یو له بله په سختۍ تیر شي. خاورې شاهین وایي د مړي ژوندي مراسم یې د سړک خرابوالي له کبله ګډوډ وي. لیر دا رقم تنګه دی چې جاره سړی به رقم سره بوځي. مړه شي چې مړه شي په دروي په لاسو ساتو کې نه راسي نه راسي لیر د وجې نه راسي. لیر خروپه دوره په کارور ونه لګي بیړ نشي ونه خویږي وره تیګه دو دا مشکل دی وروره قدیم بل موټر چې دا یو نیم ساعت به شو ته مزال تر کی به شو ته چې دا میړه ولا خلوشي هغه چې راسي ور شپه پروشي. سیمه ییز چارواکي ژمنې بیا تازه کوي خو د مالي چارو سره لا هم نه لګیږي. د خوست فواید عامې ریاست د منګالو په ولسوالۍ کې ځینې سروېګانې کړي دي او په ځینو باندې کار روان دی. هم دا اوس د فواید عامې رئیس په کابل کې دی همدغه موضوعات د ځان سره وړي دي تر څو دغه لارې هم سترې شي او هم یې د قیر کولو دپاره تدابیر ونیولی شي تر څو د خلکو دا مشکل حل شي. په سیمه کې د پرمختګ څرک نه لیدل کیږي. حالت په دې ځورونکی دی چې ځایي استوګنې د بنیادي حقونو لپاره هم غږ نه اوچتوي. ښوونځي کلینیکونه د څښلو پاکې اوبه محدودو ځایونو کې پیدا کیږي. لا جالبه یې دا ده چې موسی کلندر ته د غځېدلي سړک پلونه هم د چندو په پیسو رغوي چې خورا ستونزمن کار برېښي.